سلامونه د غرغښت رادیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ستړي مشئ د ولس پالنې په یوه بله خپرونه کې درته زه قبل نور همکار او په کمره کې زیارت خان توتاخیل پیل کوو. قدرمنو لیدونکو دا ځل د ګربزو ولسوالۍ اړوند میداني سیمې ته راغلي یو. په دې سیمه کې به هم د خلکو د کلیوالي ژوند رسم رواج او کلتور او همداشان د پرمختګونو څخه خبر شئ. هیله ده تر پایه زموږ سره ملتیا وکړئ. مخکې د نیکاني نومینه دي میرس دی دغه پته خو نشته چې مندیاني کلي نوم یې څرګه پیښی دی. نو دغه منطقه که دا نږدې منطقه ده دا ټول مندیاني کلی بولي. دغه معلومات خو نشته. سیجتای زه ګرباز یم د ګربزه ولسوالي میداني کلي اوسېدونکی یم. زرمایت خان مې نوم دی. دا کلي کې نېره کومې بیخي څوک نشته، خالي میږ خپل ګربز دي. بیا لکه میږ دوه پلاریني پردي څوک نشته هرکې د مجرتوب نه چې راغلي په دغه ځای کې دا 25 کې راکلی جوړ شوی دی. اولې ځای کې یو جومات دی اولې چې تو څه ولیدل یک جومات کې میږ ویلوړاین استایل منځینه او داسې نه هر څه هغه جومات مې دی دا 25 کې دا څوک بزرګ شادي کوي نه دي، څوک موټر چلوي، څوک مسافر دي، یعنې خارج ملکي نه تلور دي. د سیده نه داسې یو ژوند روان دی. دغه سیمه کې ځوانان څومره دي او ځوانانو لپاره د زده کړې څه زمینه شته ماشومانو لپاره؟ اول یو لیک ته ځي کې هغه ټول یو میدان دی. یو لیک ته ځي نه دي ادي کنه وخت دا 15 شکولاشي چې مدرسه جوړه ده. هغه مدرسه کې د ویډ کې سبق یې میږ خپل دای کلی ماشومونه ته یو دوه معلمون نیولي دي په خپل شخصي ریپای باندې. مسپخین غرمې چې مدرسې نه روشي بیا مسپخین ولته خپل سبق پته یي. ستونزه کوم ځای کې دا ولې تر اوسه دلته ښوونځی شتون نه لري؟ مخکې دا حکومت سره ګډوډ و، طالبون وي، جنګي نه وي، څه وي دغه د وجې په دغه ځای کې نه مکتب جوړ شوی، یو کلینیک جوړ شوی دی. هغه دې د کنه خو ته نه د میداني کلي ته هېڅ شی نه دی جوړ شوی چې ته یې ووینې یا زه ته په وډغېږم چې دا میداني کلي ضرورت هر څه ته ضرورت دی. اوبه برمې ته ضرورت شته، برق ته ضرورت شته، نو ډېر ضرورت اوبه ته دی. تعلیم ته ډېر ضرورت بیا تعلیم ته دی چې دا وړه وړکي تعلیم نه به براخستر نه شي. څومره ماشومان به دلته وي چې زده کړو نه به برخه شوي تر اوسه؟ ماشومان همدلته ډېر دي. دا یو میداني کې لار بار د کیري نه دي، نوم خو یې غونډ یو میداني دی. ډېر دي 15-16 وړکي ماشومان دا به تعلیم استری شي. اولې دي کې یوه څانګه ورته منظره دو یکیزې نره مکتبه نه دولته دوه معلمون ورته نو ایسه ته تمیز څه ورته جوړ نه دي نو رسمي شوی دا ایس ښه په اتفاق دي. څه ګډوډي په خپل منځ کې نشته پکې. نو حکومت لیریا ایسه په راچاته څه که ترازدلي بیا داسې کام لکه مثال د دغه نه دا برمد و دغه مؤسسه ولوالي ده
نو دومره والد چې کله وچکولي شي بارونی ونه شي بیا وچه شي داسې برمې وي والی وي 15 شپږ کې راته لس کې راته نه راځي ته داسې بنیادي پیدا کور نه دی و مندني کلی ته نه دی شوی چې دی پیدا ځنه خوسي عمر دغه ځکه یو پردي څیک نشته ټیل دایمي چې ګوربزې کوم دي یا په ګوربزې کې یک دنولې کوم دي ټیل کا پاول کلی کې دي کا کلی کې دي کار ذکر دي ون یو ګوربزي جتای یدینا چې دي یدینا هغه مخکې پلوري نکاح رسم رواج چې دی درې څلور ورځې یدینا عید مبارکۍ یو بل ته سره ورسي عید مبارکۍ سره کی چاینا ماړی هغه مې وریږي چې میسه پلاری نکنه رسم رواج ورته په ځای نه هغه ایسه پر هغه رسم رواج دی د کومي مش خپل پریکړه کړی دو مش خپل کومي یار باقی یاشتا دا وطن کې چې څیک مش کلی کومینا مطلب نقصان به تر رسوي یا نشئی تو کی یا جنگی نسپکه دغه میجا خپل کومیر بکی دي ان شاء الله ودته نه پرید کچېره داسې یو څوک پیدا شي چې نشئی تو کی خرڅوي یا مې استعمالوي د کوم پریکړه څه ده هغه څه ده هغه کوم وخت په لا پریکړه د بیا په دولي دي کې میر مدرسه دو ان چې نره نوی د جمعې په ورځ المنځینا تټل د سمند یعنی د لار بار پرته دي دا غونډ مدرسه ته وسی مثلی ایسا پر نه د سپیشل نه د جوړه شوی چې بیا جوړه شي بیا می خپل کلی دغه میدانی ولایت چې دغه کورینا ماکا د غلط کورینا دي شهر نه مخالف دي د خپل کنایات کی بیا کنایات ونه کی کومیار بکی ته وی کومیار بکی سی ولسوالی اشته عسكر اشته پولیس اشته هر څه شته د دغه سیمه خلک د ځایي ادارې سره امنیتي ځواکونو سره څومره ملاتړي شو امنیتي ځواکونه ایسه پر اعلان ربني دو شخه شول دي میز شزنه خشولي ان دا سیمه کې د منطقه کې نه داسې بزیا کورینا شوی دي نه دای په میر بزیا لګیدلې دي چې مثال میز نه په تکلیفي نه د یا شخواشتي میز شخواشي د ولې ځکه د مخکینی باډي تونای بلی دا د سرحدي پولیس چې پکې دي دا ځکه دا وزن یلی دی لګرځي چکر لګوي ایسه پر دا سپیشل نه دی جوړ شوی چې ناروغ پیدا شي میجه ولسوالۍ ته ولسوالۍ کلینیک دا پاکه دومره ډاکټرونه شته یا شخصي دا نره ډاکټرونه چې دي دغه نه ډېر کورو خولي دا ولې ځکه کلینیک جوړ کړی دی دا کلینیک نه دا چې چا داسې پیدا ځنه خوشي نو دا امر موقت ټیم د پورا یا ټیخونی یا زکام یا څه ورګي ځکه خلک ورسي نو ډېر خلک نه دی ولاغلي شخصي ډاکټرونه ته ډېر شي یعنی په دې ځای کې کلینیک ته مو ډېر ضرورت ده کلینیک ته یا مکتب ته دغه هر څه ته شمسیه وبته دغه ته ضرورت د ټیل منډي نشته بیزه خپل د میداني کلا چې دای میداني کلی ته نه راځي بدیا سرخدینه چارو ولی نه دي دغه خپل کومینه دي یغلی ته نصرالدین دي نصرالدین هغه ګوربز دي د غرب طرف ته بریخیل کوم دی په دغه لري خو وند میږي په د المرخته طرف ته د شمال طرف ته دغه لري کې می دغه خپل کوم دی دا نور کومونو سره تاسو اړیکې څنګه دي بالکل شت چې څنګه چې جوړه شي په نره کومه کې جوړه شي یې مش په کوم کې دا ټل سالور کوم دی ګوربز دا ټل یوزي سره وټه کې یا ولسوالي یا بل چې دا مشکل دی په دامه د سکی بیا د کومي سپینجيري اون روشي یو طریقه برابر کی اپریکړه وکي
شمیر ګورباز یم میداني کلی خو یمو فکر دا غرایزه منطقه ده خو دغه ځای چې دی لږ داسې سام غوندې دی خو دغه د ځنډنې خال کې یو نوم ورکړی دی په دغه خاطر وی ورکړی وي چې میدانه یې لکه میدون نه رقیم داسې خاص هم نه لري څومره خلک به دلته اوسېږي تقریبا 1500 کوره اوسېږي خو دې خواته دي دې خواته دي دې خواته د دوی ورځني کارونه څه دي چې ترسره کوي کارونه خو بس دغه مزدورۍ کې څوک موټر چلوي څوک تیږې وبوسي خپل رزق په خاطر څوک دوبۍ او سعودیا کې مسافر دي دغه نه خپله نفقه وسلوي دا غرونه دي په دغه کې تیږه وباسي بیا یې خرڅوي او خوست یې وړي یو ځای ته بل ځای ته هلته ابادۍ په جوړوي او کورونه خلک جوړوي او څوک مزدورۍ کوي چا ډانټرک دي بس دومره هغه ورځنی کاروبار چلان وي قیمتونه یې څنګه دي یو ډانټرک یا ټکټر په څو خرڅېږي او که صفا دې ورته ووایه چې ما ته خو داسې پته نه لګېږي چې څومره خو دغه 4000 یعنې 2000 افغانۍ تقریبا ډانټر قیمت لري نه زده کړې نه بالکل محروم دي یوه مدرسه ده دیني مدرسه دغه مدرسه ډېر غریب خلک هغه یتیمان خلک مدرسه ته ځي ځکه چې مکتب بازار ته دومره توان طاقت واس لري نه چې هغه خرچې برداشت کړي خو بس مکتبونه دلته نشته غوښتنه ډېرې کړي دي او څه کسور وي موږی وي څه به د حکومت کمزوری وي چې رسیدګي نه ده کړې دلته چې موږ دپاره یې ماشومانو دپاره یې مکتب جوړ کړی وای او آینده ژوند ورروغ شوی وای او بې تعلیمه ټولنه خو داسې وي چې د وطن او د خلکو په زیان تمامیږي خو متاسفانه چې تعلیم نشته دلته ارشد ضرورت یې ښوونځی دی چې دلته د ماشومان چې دي دغه د بې تعلیمه پوتې شول څومره ماشومان به د زده کړو څخه بې برخې وي تقریبا یو 800 ماشومان یا 1000 تعداد کې به وي اختر خو موږ تاسې پښتني ټولنه ده بیا خصوصا خوست دی په دغه کې قومي جوړښتونه دي او اختر چې دی لاس کوره 15 کوره دغه په یوه ورځ اختر کې 15 کوره سبا ته کې بیا په هر اختر باندې ګرځي ځوانان ماشومان سپین ږیري غاټې وریجې دي بس دغه اختر خو موږ تاسو دغه رسم رواج دی والا خو چې دغه زه دوبۍ کې ما وخت تېر کړی دی دولته دغه کوبال یې اخیست چې دا شنه چمنونه مو ولدل دا ونه مو ولدې ډېر خوند یې وکړ ډېر علاقه ورسره لرم بیا دا په د خپل وړ کې مې د دغه بچیو وریارینه مې دا لوی سیکشن مزدیره مې دا لګیا خو یې دومره دي پکې جوړ کړه چې ملګری روسي ولمار روسي خښول وي پکې ماشاءالله ډېر ښکلی چې د برابر کړی دی دې جوړولی به ډېر وخت نیولی وي ځکه دا خو یو غار دی یاره تقریبا دا خو لسام کول دی چې پکې لګیا یي یا کور سر ته رسېدلی نه دی دا خو غار دی دا ښکلې اوبه دا ډنډ د اوبه کوم ځای نه پیدا شوي دي دا اوبه خو 900 متره فاصله لري چې اوله ته یوه خوړه ده په هغه کې به داسې استنادي د ویل ولی دی په هغه کې به د پیپینه لګولي دي هغې نه به هغه پیپینه ور وصلي دي یو خونه ته ور ده یو دوله ته دی بیا دغه اوبه د خوړه چې روزي
هغه ځي بالکل بند کړی دی هغه مځکې په مخ یې به بالکل وینه پته یې نه لګي په مځکې لوندې یې بچې ځو دوی ترسي صفایي ډېر ښه ډېر ښه سفیرۍ ته خال دې ترسي که نه چې داسې وکسي استراحت کې ډېر ارسي ډېر یې کله کله خو داسې خلک راشي موږ خو ټول یو وطن دروني او پرسبون وي چې موږ په ژبه نه ورسره پوهېږي بس راشي دلته ته بنډار جوړ کړي سبتونه جوړ کړي او خرڅول وي بیا اجازه وخولي چې د پارک خو نه دی خو خیر دی وایي چې د پارک اجازه شته چې موږ دېرشي چې بالکل دغه ته جوړ کړی دی زموږ پرې خو نه دی جوړ چې څوک راشي وطن درون ملګري دوستون چې دلته بنډار وکړي کښېني ثبات وکړي او ډېر خیال کوي دا ډان تو ترتیب کړی دی یوازې د ګلونو پاڼه کوئ که نور استفاده شوی نه کوي نه خو سبزیات کري یې ډېرې سبزۍ کرل دي د بارځي کې وتوسې او اکسیا کړي او د ونې دي او ګلون دي دا هر څه یې دغه نه دا استفاده کوي ملیون پکې دي خو نن دغه بلوش کې خړه دی بارون شوی و دا خړه یې به ورته رول دی ورته پکې برېښي نه کنه ملیونه پکې شته دوستانو هیله ده تاسو به تر دې بریده زموږ سره خپرونه تعقیب کړي بیا هم په همدا د میداني په سیمه کې یم حاجي صاحب سره بیرته بیا هم خبرې کوم لکه ده وړاندې په خبرو کې ویل چې د دې سیمې بعضې کسان په زراعت یا باغدارۍ یا کرنه باندې مصروفه دي دغه صاحب هم په خپله سیمه کې یو باغ جوړ کړی دی تاسو به وړاندې شټونه هم لیدلي وي غواړو په دې باندې هم لږ معلومات ترې واخلو حاجي صاحب بیا تاسو ته هرکلی وایو دې باغ کې د کوم نیالګي تاسو کېنولي دي سر تګ نه مننه دغه باغ کې انار ونې دي املوک دي بادون دي نره مټک ونه مې غوښتي وې ساخل مټک بوګینه رونغلل مټک بوګ مې ونه مې پکې لا کول نو انا رولې څومره ځمکه کې دا باغ تاسو جوړ کړی دی او څومره نیالګي پکې کېدي مځکه خو ډېره ده مځکه خو و تجربه مځکه ده نو نیالګي د ایندا 300 بیټي پکې لاګي سږ کال د کېنولې دي که نه دا سږ کال مې کېنولې دي د ایندا هغه دي چې د وینې د ایندا ونډ نشوي دي دا چا مرسته کړې که په خپل شخصي لګښت تاسو اخیستي دا د ځنې مخپلو خوښې دي دوه بوګینه مو خوښې ده انارې املوکې دا دوه بوګینه مخپلو خوښې وي خوښې مې مټکې بوغه و مټکې بوغ یو انجینر و چې رونغلو هرات نه دا بدون چې دی بدون چا مرسته سره کړی ماشاءالله زه پکې وګرځېدم یو نیالګی هم وچ شوی نه ده فکر کوم ښه ستنه تاسو کړې ده نه ستنه خو چې ونه کې بیا خو د سړی لکه وینه ستنه ډېره ضروري ده غر دی په دې ځای کې د اوبو اسانتیا شته وړاندې د خپرونه کې هم یادونه وکړه چې د اوبو لپاره په دې سیمه کې ضرورت دی هغه د څښاک لپاره د باغونو د نیالګیو د اوبه کولو لپاره څه ترتیبات شته هېڅ موجوده وخت مې اولي کیزه خوړه نه دو یا خوړه که مصیبل ورته لګولی دی دا نیالګي دا ونې ټیلې پې پڼه کوه سی جوتا پارتلونکي کې تو څه نه زه دا کومک وکړم چې په دغه ځای کې برمه پروګرام مرته بار کوي برمه وایي ډېره مننه ستاسو غږ انشاءالله د زراعت برخې مسؤلینو به اورېدلی وي ډېره مننه ستاسو له حاضرېدو څخه ستاسو له معلوماتو څخه بس تاسې جار شم په خیر وغولئ هر کله راشئ ډېره مننه الله پاک دې مې وطن آبود کړي امین ډېره مننه قدرمنو لیدونکو په همدې سره به خپرونه هم پای ته ورسېږي قبل نور همکار او زیرات خان توتخیل له تاسو اجازه اخلي د غرغښت نورې خپرونې ادامه لري